زه انګلیسي ویلی شم، هغه موټر چلولی شي، مونږه کرکټ لوبه کولی شو. نو کولی شم، کولی شي، کولی شو، دې دپاره مونږ په انګلیسي کې څه استعمالو. نو راځئ دوستانو چې په دې ویډیو کې درته زده کړم. دوستانو چې کله تاسو غواړئ چې د خپل صلاحیت یا قابلیت په اړه په موجوده زمانه کې خبره وکړئ، دې لپاره به تاسو د کین کلمه استعمالوئ. د کین معنا دی کولی شم، کولی شي یا کولی شو. مثال: زه انګلیسي ویلی شم. I can speak English. زه موټر چلولی شم. I can drive a car. هغه راتللی شي. He can come. مونږه فوټبال لوبه کولی شو. We can play football. نو کله چې تاسو غواړئ چې د صلاحیت یا قابلیت په اړه په انګلیسي کې خبرې وکړئ، نو د هغې لپاره به د کین کلمه استعمالوئ. انګلش بنیادي او اساسي الفاظ او جملې. دوستانو زما ته په انګلش کې څه وایي؟ زما ته په انګلش کې وایي my. مثال: زما نوم حکمت الله دی. My name is Hikmatullah. My name is Hikmatullah. یا مثال: دا زما کور دی. This is my house. This is my house. ستا ته په انګلش کې څه وایي؟ ستا ته په انګلش کې وایي your. مثال: ستا نوم څه دی؟ What is your name? What is your name? یا مثال: دا ستا قلم دی. This is your pen. This is your pen. د داسې نور ویډیوز لپاره او مکمل انګلیش درسونو لپاره زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. او که کوم دوستان غواړي چې زمونږ د آنلاین برنامه کې شامل شي، نو مونږ سره رابطه وکړئ. مننه. السلام علیکم. Are you new here? السلام علیکم. آیا تاسو دلته نوي یاست؟ وعلیکم السلام. Yes, I am. وعلیکم السلام. Who's I am? Oh, welcome to Peshawar. Oh, ښه راغلاست پېښور ته. My name is Hikmatullah. زما نوم حکمت الله دی. Nice to meet you, Hikmatullah. My name is Ikra. لیدلو مو خوشحاله شوم. زما نوم اقرا دی. Nice to meet you, Ikra. په لیدلو دې خوشحاله شوم اقرا.